السلام علیکم دوستانو، تاسو به د قبر د عذاب په باره کې ډېرې ویډیوګانې کتلې وي او اوریدلې به مو هم وي او واقعا چې تاسو به ډېر خفه کړي هم یې. خو نن چې تاسو سره کومه ویډیو شریکوم هغه ډېره زیاته دردونکې ده چې د قبر نه ولې لوګي راوتل او په مړي باندې کوم عذاب شروع. د ویډیو تر اخره را سره ملتیا وکړئ او که زموږ چینل خان کلیک مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو د نړۍ او د سیمې له هر قسم معلوماتو او حالاتو نه خبر وساتل شئ. دوستانو، د ضلع صنعت کبیر نگر په سانتا بلاک پنچایت کلي کې چې لوهرسن بازار سره نږدې دی، هلته د ګوراهو عیدګاه قبرستان کې یو داسې حیرانونکې واقعه شوي چې د قبر نه لوګي راوتل چې دغلته موجودو ټولو خلکو دا منظر په خپلو سترګو ولیدو. کله چې دا خبر په علاقه کې د ځنګل د اور په شانتې خور شو او ورسره په نورو نږدو کلو او علاقو کې هم دا خبر خور شو، نو د نږدې کلو ټول خلک را روان شول او غوښتل یې چې دا منظر په خپلو سترګو باندې وویني چې د قبر نه څنګه لوګي راوتل. د همدې عبرتناک منظر کتلو لپاره د قبرستان خواته راغلل او دغلته راغلو خلکو هم د عبرتناک منظر ولیدو چې ورسره په خلکو باندې ویره هم راخوره شوه. بېشکه چې الله تعالی کله کله د عبرت لپاره د دنیا خلکو ته یو عذاب د عبرت په شکل باندې ورخی. ویل کېږي چې دا قبر 8 میاشتې مخکینی او خلکو ویل چې بېشکه دا د الله پاک قهر او عذاب دی چې بیا د هغه مړي خپل خپلوان هم راغلل او ورسره د کلي خلک هم را یوځای شول او په قبرستان کې د قرآن پاک د آیاتونو مبارکو تلاوت شروع کړو چې دغلته دومره خلک راغونډ شوي وو چې فقط د خلکو سرونه لیدل کېدل چې د دې منظر په لیدلو سره ډیرو خلکو په رښتینې باندې توبې هم ویستې. قدرمنو ملګرو، په دې کې هیڅ شک نشته چې د قبر عذاب حق دی او کوم انسان چې د دې نه انکار کوي نو بېشکه هغه د اسلام د دایرې نه خارج دی. قبر د هغه خلکو لپاره د جنت یو باغچه ده. څوک چې نیک عمله وي د الله تعالی هر حکم په سر سترګو مني او په دنیا کې ښه عمل کوي، د انسانانو د حقوقو خیال ساتي او د چا مال نه خوري او نور غلط او ناروا کارونه نه کوي، نو بېشکه چې قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړیږي. خو کوم انسان چې د الله پاک نافرمانی کوي، د انسان حقوق خوري، د مور پلار نافرمانی کوي، د الله تعالی حکم نه مني او نور هره بدعملي کوي، نو بېشکه چې قبر د داسې انسان لپاره ډیر سخت وي او په قبر کې داسې انسان ته ډیر سخت عذاب وي. دوستانو، موږ تاسو له پکار دی چې الله پاک راضي کړو او رښتینې توبه وباسو او د الله پاک مخلوق هیڅ کله ازار نه کړو، نو انشاءالله په دې دنیا به هم کامیاب یو او په هغه دنیا هم. الله پاک دې موږ تاسو او ټول مسلمانان د قبر د عذاب نه وساتي. ډیره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. در سره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې معلوماتو او د نړۍ او سیمې له حالاتو نه ځان خبرولو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مسپارم. د الله پامان.